طالبان وایي کندهار کې ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبان وایي چې تېره ورځ د کندهار پنجوایي او ګڼو ولسوالیو ترمنځ د دوی په مرکزونو او هغو سیمو چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ کمربند یادېږي ځانګړو ځواکونو هجوم وروړی چې په ځوابي برید کې ځانګړو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. طالب ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې د دوی په ځوابي برید کې ګڼ شمېر ووژل سول چې د 7 تنو جسدونه د جنگ پر ډګر پاتې سول او پاتې نور له سیمې په شا سول. تر اوسه د کندهار ولایتي چارواکو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پرون د کندهار ګاونډ هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ کې د ملي اردو پر امنیتي پوسته موټر بم برید سوی و چې له امله یې پوسته ویجاړه سوې او د ملي اردو 8 تنو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اوښتې وه.